په جنتیانو باندې خوب ناراضي. خوب د اکثر د ستړیوالي د وجه ناراضي، تکاوټ د وجه ناراضي. او په جنت کې نه ستړیوالی شته، نه تکاوټ شته، نه څه پریشانی شته. او بل دا چې اصل کې خوب دې ته د مرګ ورور ویلی شي. په دې کې د انسان د ساه اخیستل کېږي او انسان کامل تصرف نشي کولی. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله دا ساګانې د خلکو نه اخلي، نو کوم کسان چې هغې وده شي د هغې نه الله دا ساه اخلي. فیمسک التي قضى عليها الموت. بیا کوم کس چې د هغه د مرګ فیصله الله کړي نو دا سال ته ایساره کی. خلک سار لراشي نو هغه مړ پروت وي، ساه دې تللی وي. ویرسل الاخرى. او کوم نفس چې د هغې د ساه اخیستلو او د هغې د وفات کولو الله فیصله نه کړي، هغې ته دا روح بیرته راولېږي. لہذا دې ته د مرګ ورور ویلی شوی دی. نو په جنت کې به خوبونه نه وي. یو روایت کې راغلی دی، امام ابو نعیم هغه هم ذکر کړی دی، او شیخ البانی رحمه الله سلسلة الاحادیث صحیحه کې مختلف سندونو سره نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای النوم اخو الموت ولا ينام اهل الجنه. خوب دا د مرګ ورور دی او جنتیان دا بنود کی. او دا اصل حکمت دا دی که انسان هلته ودی شي د جنت چې کوم نعمتونه دي د هغې نه پوره پیدا نشي اخیستلی. بیا بل دا دی چې هلته د انسان خوشحالۍ نه ډېر زیات وي. او څوک چې ډېر خوشحاله وي نو هغه له خوب یا نه ورځي. خوب اصل کې د ستړیوالي د وجې راځي او ستړیوالی هلته هغه نشته دی. ټیک ده چې په دنیا کې به خوب نعمت وي، لیکن په آخرت کې به د نعمت نه دی. هلته خوب ته څه ضرورت نشته، هلته حیات کامله دی، پوره ژوند هلته انسانانو ته ملوي. بل صفت جنتیانو والا هغه دا دی، یو حدیث کې راغلی امام مسلم نقل کړی خپل صحیح کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اوږد حدیث سے یو جمله پکې دا ده، فکل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. هر څوک چې جنتیانو کې جنت ته داخليږي دا په صورت د آدم علیه السلام باندې، فقط د آدم علیه السلام باندې وایي چې داغه 60 ذراع 60 لیچ داغه دا قدو داغې نه تقریبا 10 گز جوړیږي. فلم يزل الخلق تنقص فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الحال حتی الان. د آدم علیه السلام نه وروسته بیا د انسانۍ سې رفته رفته واړه کېدل تر دې وخت پورې. نو انسانان چې کله جنت ته داخليږي، مؤمنان چې کله جنت ته داخليږي، د دې قد د آدم علیه السلام د قد په شان دی چې هغه به 60 ذراعي او 10 گز دای نه جوړیږي. په دې جنت کې الله دا بدن د انسان غټي 10 گز جوړی دا. د دې اصل حکمت دا دی چې په جنت کې نعمتونه ډېر دي. دغه نعمتونه د نه کامله فایده هغه اخیستل کېږي چې د انسان بدن هغه مضبوط وي، د انسان بدن غټ وي. چې وړو کې غوندې بدن وي نه به څه خوراک وکړي، هغه به څه څښاک وکړي، چټاکۍ خوراک نشي کولی، معدې وړې وي هلته. نو هلته بدن الله غټوي د انسانانو دې دپاره چې د نعمتونو نه پوره بدل دغه فایده واخلي. بل صفت د جنتیانو هغه دا دی، دا حدیث امام ترمذی نقل کړی دی. امام ترمذی ته حسن ویل دی، اکثر ائمه ته حسن ویل دی، اگر جو بعضو بسنا اصل کلام کړی دی او ظاهر دار چې د حدیث حسن دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا مكحلين ابناء 30 او 33 سنه. جنت به جنتیان داخليږي جردن مرده. جردن معنا چې په باقی ټول بدن باندې به یختنی، او مردن بیگیری ویگیر و برید بینی
دنیا کې الله مونږ ته امر کړی دی نارینهو ته چې ګیرې پرېږدئ برې چې کوم دی هغه واړه کوي خو په جنت کې به بیا دا ګیره نه هلته دا برې ته بیا هلته نه وي جوړدن مردن جوړدن باقي بدن باندې به یخته نه وي سوا د هغه یختونه چې کوم د حسن دپاره دي لکه د سر یخته شو دارنګې د سترګو باڼه شو وروځې یخته شو دا یخته به چې کوم د حسن دپاره دي حکم چې باقی زیاتی یختري په بدن باندې که هغه پر پنډو باندې که په مټو باندې که په سینه باندې وي یا نور زیات ځایونو باندې وي د دې نه به انسانان بالکل خالی وي او ګیره او برې چې کوم د هغه ممنع هلته خو هغه به داسې نه ښکاره کېږي لکه سره چې په دنیا کې یو سړی کلم عمر ډېر شي او د هغه ګیره او برې مکمل نه وي د هغه د مخ داسې بل شان ته ښکاره کېږي راکوت کېږي هلته به نه وي هلته به داسې لکه نوجوان بالکل ښایسته ځوان دا یختم یختو به هلته نه وي عمر به څومره 30 کاله راوي شک دی یا 33 سال 30 سال یا 33 سال په دغه عمر کې به او ټیک ته وخت به تېرېږي لیکن دا طاقت چې کوم دی هغه هم دقه 33 سال وي دا به کمیږي نه لکه مخکې به ذکر کړي وو بل صفت د جنتیانو هغه دا ده چې جنتیانو الله طاقت ډېر زیات ورکوي هلته قوت په الله ډېر زیات ورکوي دا روایت امام ابو نعیم نقل کړی دی او سلسله کې شیخ البانی رحمه الله ورته صحیح ویلی دی نبی صلی الله علیه وسلم آتے پھر صحابه کرام ویل یا رسول الله هل نصل الى نسائنا فی الجنة یا رسول الله موږ به خپلو بیبیانو ته په جنت کې نږدې کیږو که نه د هغې نه موږ فایده اخیستلی شو که نه شو اخیستلی فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الرجل لا يصل فی اليوم الى 100 عذراء یو سړی هغه به په یوه ورځ کې 100 بیبیانو ته نږدې کېږي دومره طاقت ول الله ورکړی دی 100 بیبیانې چې کوم دي هغې ته به دی په یوه ورځ کې نږدې کېږي او د هغې نه به خپله فایده هغه اخلي بل صفت هغه دا ده چې دا امت نه دا په جنت کې ډېر زیات دی په نسبت د نورو امتونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو روایت کې راغلی سنن ترمذی کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اهل الجنة 20 و100 صف جنتیان 120 صف دي یو سل شل صف دي صفونه به جوړیږي هلته اگر چې کفار هغه ډېر زیات دي بیا کفار هغه ډېر زیات دي لکه حدیث صحیح کې راغلی دي اور دې آیات په تشریح کې دا حدیث هم دی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم اے ایمان اے خلق ویریږئ اے خلق ویریږئ د خپل ربنا یقینا زلزله د قیامت ډیر عظیم شی دی ډیر غټ شی دی چې الله تعظیم وي د غیظ کنداده نشي لګولې یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اغه ورځ د چې کله تاسو وینئ هر ته ورکوونکې زنانه به د خپل ماشوم نه غافله شي او هر حامل زنانه به خپل حمل وزیږي ته به خلک کینې چې ټول نشه نشه دی الله وایي نشه نه دي لیکن عذاب د الله ډېر زیات سخت دی نو دې آیات په تشریح کې یو حدیث صحیح نقل دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ورځ د قیامت شي او خلک په صفونه کې ودرېږي خاموشي ټول انسانان په یو میدان کې بودرېږي او د خپو کشار نه علاوه څوک خبره نشي کولی وخشعت الاصوات للرحمن د رحمان ذات د وجې نه ټول اوازونه خاموش صرف د خپو کشار یا د ساه اخیستلو چې کوم آواز دی دقه به اوري نور به څوک څه نه اوري خاموشي الله به اعلان وکړي یا آدم اے آدم علیہ السلام اخرج بعث النار اے آدم علیہ السلام په دې خپل اولاد کې جهنميان او جنتیان جدا کا دا جهنميان را جدا کا آدم علیہ السلام وی یا رب کم من کم اے رب څومره د څومره را جدا کما الله بو تو فرمای د هر زرو کسانو نه یو تن د جنت د پاره 999 جهنم د پاره
نو دا اقا ورځ د چې کله دا اواز خلک واوري نو حامله زنانه کالتي هغه خپل حمل وزیږي که ماشوم د یوې زنانه سره ورسره تیول ورکوي هغه به یې ګزار کي خلک به ټول نشه نشي چې اوس به څه کېږي زموږ سره نو دا کافران چې دي دا مسلمانانو مقابل کړي زیات دي خو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته مؤمنان ته تسلی ورکړه وتل اهل الجنه 20 و100 صف جنتیان 120 صفری طول جنتیان 120 صفا 80 منها من هذه الامه اتیا صفا 80 صفونه پکې ردی امت دي د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم و40 من سائر الامم و40 من سائر الامم باقی ټول امتونه آدم علیه السلام نواله تر دو عیسی علیه السلام پورې چې څومره امتونه دي دا ټول به بیا 40 صفای دا امت پکې الله سیوا مقرر کړی چې دا به 80 صفونه پر دي امتی یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه تاسو په دې نه خوشاله کې چې تاسو څلورم یې سره جنتیانو شي یعنی درې سي د نور امتونه یو یې سبستاسي صحابه کرام الله اکبر فکبرنا یمو الله اکبر ډېر خوشاله شوم دغه چې نور امتونه هډ زیات دي یوازې یو لاک سلیری زره یا زیات یا کم اړوت کمزور دي یو لاک سلیری سره خو صرف پیغمبران دي نو امتیان به سمري خدا غیب وجود صحابه کرام چې کم دي نو هغه و چې دایت څلورم یې سم ډیر زیات دي مونږ الله اکبر وي بیا وتل اما ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه تاسو بلینه خوشاله کې چې درې مې څه شي بیا وي مونږ الله اکبر وي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه زما امید دي چې نیم جنتیان به تاسو وي دا مخکې حکم دی روایت ترمذی دا روسته لري چې اصل کې دوی سره دی امت لري یو سره باقی امتونو ده دا مخکې حکم دی بیا ویل وسأخبركم عن ذلك تاسو له خبر در کوم چې دا ولی دا امت دا ډیر دي او مخکې امتونه کم ویل اما المسلمون هر چې مسلمانان دي فی الكفار دا په مقابل کفار کې دي یو کې سره غلي دي مل مسلمون فی الكفار الا كشعره بيضاء فی ثور اسود مسلمانان د کافرانو مقابله کې په آخرت کې د سیدی لکه تور غوی دی او پای کې یو سپین یختره ټول غوی تک تور دی یو یخته به کې کم نه سپین دی یعنی کفار ټول دومره دی لکه دا باقی غړ غوی چې دی دا یخته او د مسلمانانو مثال سره کدا یو یخته دومره زیات دي کافران او تاسو خپل سوچو کې په دې وخت کې کفار څومره دي مخکرو متونه کې کفار چې کوم هغه څومره سیواو دین رسب ان شاء الله تعالی جنت ته چې کوم داخلون کی صفات دي کوم صفات سره جنت ته داخله درشي اب آئنده جمعه کې ان شاء الله ذکر کو